ولا تقربوا الزنا منزدې کیږئ زنا ته انه کان فاحشة وساء سبیلا. روح المانی دلته یو بحث کړی طالبانو، زنام بد شی ده، ساء سبیلا. طالبانو یو حدیث مشهور ده په ژبه د علماو، الغیبة اشد من الزنا. اول دا حدیث صحیح ده کنه؟ که بیا صحیح وي معنا یې څه ده؟ دلته روح المانی په دې بحث کړی. اول خدا د علماوی طالبانو وی دا حدیث اصل نه لري، ابن حجر وی، خو روح المانی وی نه دا طبرانی وی، امام بیهقی روایت کړی الغیبة اشد من الزنا، دا غوی روایت کړی. چې غوی روایت کړي نو اوس معنا څه ده؟ څنګه غیبت له زنا نه ډېر سخت ده؟ هغه د ټولو حیثیاتو نه طالبانو له دغه حیثیت، کله چې ته زنا وکړې او توبه وباسې، د توبې شرطونه موجود سي، الله تا ته بښنه کوي. او که د چا غیبت وکړي طالبانو، که توبه مو باسي د توبې چې کوم شرطونه دي، بیا هم الله تعالی تر څو نه معاف کوي چې استحلال ونه کړي، چې هغه د چا غیبت چې کړی له هغه نه معافي ونه غواړي. دا غیبت چې د اشد له زنا نه طالبانو له دغه حیثیت نه چې استحلال به کوي. نن موږ څومره ډېر په غیبتونو لګیا یو، ټول عمر به په غیبت تیر سي. او طالبانو روح المانی یوه خبر کړی، ډېره ښه علمي خبرې کړې طالبانو. تاسې دې علمي خبرې ته متوجه سئ. دا د الله قانون ده، چا چې د چا د خور د مور سره زنا وکړ، الله عز وجل یې په ده باندې هم راولي. چا سره چې زنا وکړله په تا یې هم راولي، په اولاد کې به دې بیا همداسې پېښه کېږي. دلته طالبانو د یو بادشاه قصه نقل کړې د روح المانی. د چا ناموس ته په بده مه ګوره، د تا ناموس ته خلک په بده نه ګوري. که د چا ناموس ته دې په بده وکتل، د تا ناموس ته به یو کتاب د طالبانو پیدا یې کوي، ډېر ښه کتاب دا، تبر المسبوک فی النصیحة الملوک. امام غزالی جوړ کړی، بادشاهانو ته یې جوړ کړی، لکه بادشاهان هم د زنا ډېر شوقیان دي طالبانو، نو هغې ته یې جوړ کړی ده. او بیا یې نصیحتونه ورته کړي بادشاهانو ته. بیا لیکلي یو سړی په بخارا کې طالبانو خان و، او د خان به بیا په بازار کې د ښځو اسباب خرڅول. دا څه ده؟ د ښځو د بنګړي سولو دا شیانې خرڅول. یو ورځ یوه ښځه ورته راغله طالبانو دکان ته، او په دکان کې له دې نه له دې ښځې دې سړي نه څوک واخیستل بنګړي. پېژنئ بنګړي څه ورته وایي ته؟ اسوار. دا یې راواخیستل ترېنه، نو چې دا ښځې داسې ښه سپین غوندې لاسو داسې وسکونډله. نو ښځې مې څه ورته ونه ویلې، او دې ښځې اولاد نه درلود. د خان ښځې یو مزدور ورته نیولی و، هغه به هره ورځ د کور ته اوبه راوړلې. 10 کاله وتلي ول د خان. نن چې مزدور اوبه راوړلې چې د ښځې اوبه ورسره کته کولې، نو دا مزدور دا ښځه وسکونډله داسې، د خان ښځه. خو ښځه ډېره هوښیاره وه طالبانو. کله الله په ښځو کې داسې نادر عقلونه پیدا کړي، ورته حیرانه بسې چې کله ښځه راغله، نو ښځې ورته ویلې چې کور ته راغی مازدیګر، وي نن د څه ګناه کړې ده ما ته ووایه. هغه ورته ویلي چې مې هم نه دي کړي، وي خامخا به راته ویې کړې ده، ځکه ما تجربه کړې. هغه ورته ویلې نه مې ده کړې، وي نه راته وایې به، وي نور مې هېڅ شي هم نه دي کړي. یوه ښځه راغلې وه ډېره حسینه وه، بنګړي مې چې لاس کې ورچول، خوند یې لاس راکړه ومې سکونډله. ده ورته ویلې صحیح ده، من حفر حفره، چاته چې چا باسي خپله پکې غورځي، چاکن خودش در چا. وی دیتا غلام چیو 10 کاله کېږي د ما خدمت کوي، ما ته تر اوسه په بده سترګه نه وکتلي، نن یې زه وسکونډلم. تا بله ښځه سکونډلې ده، ځکه یې زه وسکونډلم. صحیح شو طالبان؟ چا ناموس ته په بده مه ګوره، بل درته ګوري. دا خو هلته امام غزالي رحمه الله په څه شي کې لیکلی؟ په تبر المسبوک کې، کتاب قد جمعه وألفه باللغة الفارسية وقد ترجمت إلى العربية. ډېر ښه کتاب د طالبانو پیدا یې کوي.
وړکای کتاب د طالبانو خو څه فکر کوم چې کتابخانو کې پیدا سي کنه کتابخانو ولا ما سره وران نسی وی طالبان را لیږي کې یو کتاب هم نه پیدا کیږي طالبانو دلته یو خبره کړې یو بادشاه خبره ته غوږ ونیسئ وی بادشاه او د بادشاه ډېر حسینه لور و طالبانو وکانت غایتا فی الحسن د بادشاهانو خانانو لورګانې خو هسې هغه وي حسینې وي نو د طالبانو یو ورځ یې خادم ته په لاس باندې ورکړله د بادشاه وی هغه ته یې ورکړه دا لور یې له لاسه ورکړله بلې ښځې ته یې رښتیا ورکړه زړې بوډۍ ته وي دا د ما لور نن په بازار کې وګرځوه ما لور په بازار کې لوڅ مخ وګرځوه د بلې ښځې د بادشاه لور لاسه ونیوله طالبانو بازار کې وګرځوله ټول بازار کې ډېره حسینه او مخ یې لوڅ په ټول بازار کې چې وګرځوله طالبانو نه چا ورته وکتل او نه اصل کې بادشاه دا خبره اورېدلې وه داسې ویلي ول چې د چا ناموس ته په بد وګورې بیا د تا ناموس ته په بد کته د ویلي چې راځه ته دا تجربه که چې دا رښتیا ده که دروغ نو خپله لور یې هغه ته ورکړله بلې ښځې ته وي دا بازار کې وګرځوه هغې ته ویلي نه دي هسې بازار کې چکر و منظره ورکړه بېرته یې راوله ویې ګرځوله ټول بازار کې چې وکتلی هېڅ چا په بد نظر ورته ونه کتل دې جلۍ ته هر چا به چې دې جلۍ ته وکتل چې دومره حسینه د سترګې به یې تر کته واچولې په بد نظر چا نه ورته کتل اخر چې طالبانو سو فما مرت على احد الا واطرق حياء وخجلا منها فلما طافت به المدينه كلها اچان لا سرکت کنه چا کله چې طالبان یو سړی مچو تر واخیستله یو سړی بادشاہ ته بیرته چې کور ته راوستله بادشاہ ته ویلې لور مې دې وګرځولې وی څنګه چلو چا خو به هیڅ چام د حیا نه ورته کتل او هیڅ چام لاس ور نه وړ صرف چې دروازې ته راورسېدي و سړي مچو کړله ای بادشاه په سجده باندې وغورځېد الله ته د شکر سجده یې وکړله ما یوه ښځه مچو کړې وله یو وارې په ټول ژوند کې موږ بر اندازه سول نورې څه ورته ونه ویلې د چا ناموس ته په بد مه ګورئ تا ناموس ته به په بد ګوري نبي علیه السلام ته یو کوچی راغی وی نبی علیہ السلام ما ته اجازه وکړه چې زنا وکړم کوچان ول کنه انسانان ول والد صاحب به ویلې وی مدرسې ته چې طالبان راسي کنه عجیب نادره زندگی لري کنه غرونه راکته سوي څوک یو رقم ته ژوند لري څوک بل رقم ته وي مدرسه شفاخانه ده خلک د دې ګیله نه کوي چې مدرسه کې طالبانو ولې داسې وکړه دا شفاخانه ده شفاخانه کې طالب جوړیږي کله چې فارغ سو له مدرسې نه لاړو بیا که یو کار وکړو بیا ګیله وکړه مدرسې په زمانه کې چې ګیله ځکه مه کوه دی لا تر اوسه مریض د موږ دلته د په تداوي لګیا یو څومره ښه خبر ده طالبان نو کله کله تجربې کوي طالبانو دا خبر روح المانی دلته لیکلی